چې پښتنو مرګي ته چل جوړوي چې پښتنو مرګي ته چل جوړوي داسې سړو جوړندول پکار دي. د ګیلمن وزیر یو شعر او بیا بسمت الله شادي خیل صاحب ته موږ خواست کوو. سیرای صاحب شعر دا په افغانیت میں د لنګمار ټیکنالوجي گوا ده په افغانیت میں د لنګمار ټیکنالوجي گوا ده میزایل غوري ابدالي میزایل غوري غزنوي او ابدالي گوا ده. عصمت الله شادي خیل صاحب ته خواست کوو چې راشي خپل کلام وړاندې کړي. عصمت الله شادي خیل صاحب وایي چې ما خو ترته وویل کیسې والا دې څه وویله ما خو ترته وویل کیسې والا دې څه وویله یاري کوې که نه که یارنې والا دې څه وویله ما خو ترته وویل کیسې والا دې څه وویله یاري کوې که نه که یارنې والا دې څه وویله اوس خو مې 2 کاله پوره سله چې په سرو چاو یو اوس خو مې 2 کاله پوره سله چې په سرو چاو یو په پیو راکیا که ناوزې والا دې څه وویله بله کیسه چې بې غیرته دې کپلارې ورکوی بې غیرته دې کپلارې ورکوی چې مړی تر باندې زارې ورکوی بې غیرته دې کپلارې ورکوی چې مړی تر باندې زارې ورکوی چې ګنټۍ دپاره برسته ورڅخه خېځې که نمبر دې ټیلینارې ورکوی بې غیرته دې کپلارې ورکوی چې مړی تر باندې زارې ورکوی چې ګنټۍ دپاره برسته ورته خېځې که نمبر دې ټیلینارې ورکوی. اوس 2-3 شعرونه چې پښتنو مرګي ته چل جوړوي چې پښتنو مرګي ته چل جوړوي داسې سړو جوړندول پکار دي. چې پښتنو مرګي ته چل جوړوي داسې سړو جوړندول پکار دي چې په لاس درسې سرپه مه پکوو اولې 2 جوړندول پکار دي چې په لاس درسې سرپه مه پکوو اولې 2 جوړندول پکار دي چې د کور خلکو په خوراک شوري وي چې د کور خلکو په خوراک شوري وي دغسې سپو جوړندول پکار دي چې د کور خلکو په خوراک شوري وي دغسې سپو جوړندول پکار دي